مرګ یو دی بانې ډېرې قبر له تونه مخکې دې ټیم کې یو سخته راځي چې هغې ته څه ویلی کېږي زنکدن سکرات الموت سکرات الموت دا زما موضوع نه ده ګینه ما ته اوس تفصیل بیانو چې د مرګ سخته څنګه او په څه کمیږي او ولې ډېرې او ولې کمی دا یې خپل اسباب دي خو لنډه دا یې ساتئ په روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د مرګ د زنکدن دومره سخت دی لکه یو سړی چې 300 ګزاره په توره باندې وایي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي فلولا اذا بلغت الحلقوم او کله چې دا ساره ورسي مرۍ ته وانتم حينئذ تنظرون او په ټیم کې تاسو ټول ګورئ ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون او موږ ته ښه نږدې والله وایي خو تاسو نه یې هغه ملایک کم چې ما درلېږلي د دې کس نه د ساه اخیستو دپاره په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی وایي وجاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد دا ورځې ته تښتې دي او کله چې دا سخته په انسان باندې راشي ناشنا کیفیت یې د هغه ناشنا حال او په دې زنکدن کې هم د خلکو اقسام دي بعض هغې دي چې اخره خاتمه په ایمان سره شي او بعض هغې دي چې والعیاذ بالله اخره خاتمه په فسق او په فجور باندې شي داسې کسان چې د مرګ په اخري د ژوند په اخري سلګو کې هغه دا وایي ما له سګرټ راوړئ د مرګ په اخرنۍ سلګو کې هغه ډم او سندره یادوي د مرګ په اخرنۍ سلګو کې د ژوند په اخرنۍ سلګو کې هغه وایي پټې او جیداد او پلانې او علانې او بعض هغه دي چې هغه رب العالمین یادوي او په خپله زه تاسو ته هغه واقعیت بیانوم چې یا په خپله ما لیدلي او یا د کوم کس سره چې راپېښه شوي هغه ماته یې ویلي ماته یو ملګري دا خبره کوله پاکستان کې دی هغه وایي چې کله زما والده وفات کېده او زه ورسره سر ته ناست نو دوه خبرې ما ناشنا ولیدې یوه هغې ته ما وایي چې په الله باندې ښه ګمان ساته او یو مهربانه رب طرف ته روانه انشاءالله هغه به په تا باندې رحم کوي هغه به تا نه ضایع کوي ښه ګمان ساته په دې وخت کې چې ته کوم ګمان ساتي الله به سره هغه شان کوي وایي ما ته وایي چې زوی دغه دې ولاړ دي یو دا ټکې دغه دې ولاړ دي یعنې ملایک زه په خپلو سترګو وینم هغه دې راته ولاړ دي دویم اخرنۍ خبره د دنیا نه چې د هغې شی د هغه ده وی کله چې مړه کېده وی ما ورته وایي چې مورو کلمه ووایه لا اله الا الله تلقین ول ورکو وی ما ته وایي چې سلام قولا من رب رحیم سلامتیا دي دا وینا ده د مهربانه بادشاه د طرف نه په دغه ټیم کې د ملایکو د طرف نه دې زنانه ته زیری ورکړی شوی حدیث کې راځي انشاءالله حدیث تاسو ته بیانوم که چېرته ما د ټیم میلاو شو